الان نقشه دشمن برای فروپاشی کشور دیگه بحث نظامی تنها نی. شما بهتر از می‌دونید تمام تحلیلاشون اینه که اینا از داخل ما رو بپکونن. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان په وی تازه وینا کې ویلي اوس د هیواد د ړنګولو لپاره د دښمن نقشه یوازې د پوځي مسالې بحث نه دی. تاسو تر ما ښه پوهیږئ د هغوی ټول تحلیلونه دا دي چې موږ له دننه څخه وپاشي او پر همدې حساب هم کړی دی. او زه پوهیږم چې موږ ستونزې لرو. یوه له اساسي ستونزو څخه هم د اختلافات دي چې کیدای شي موږ یې له یو بل سره ولرو او هغوی هم دغو اختلافاتو ته لمن وهي. موږ هم په شعوري یا غیر شعوري ډول خپل هڅه کوو چې دا بهیر په اصطلاح لا پسې تیز کړو. بنده بارها گفتم، میگم به اعتقادم اینه، بنده هیچ وقت در مقابل رهبر نخواهم ایستاد. ما څو ځله ویلي اوس هم وایم او باور مې دا دی چې زه به هیڅ کله د رهبر په وړاندې ونه درېږم. یعنې داسې څه نه دي چې مثلا اوس نه پوهیږم کومه شعاري خبره وکړم یا داسې کوم کار وکړم، ځکه زما لپاره یووالی تر هغو نورو ارزښتونو مهم دی چې زما په ذهن کې دي. ځکه که یووالی له منځه ولاړ شي نو قدرت مو په بشپړه توګه له منځه ځي. پزشکیان وړاندې وویل موږ جګړه کوو، موږ هیڅ کله د هغوی د زور زیاتیو او تیریو په وړاندې نه تسلیمیږو. په اصل کې هیڅ انسان داسې څه ته غاړه نه ږدي. نو موږ خو له هغه خلک یو چې په حقیقت کې د ظلم پر ضد ژوره عقیده لرو. خو په هر حال باید وګورو چې تدبیر څنګه وکړو څو هغوی ونشي کولای زموږ له هیواد او مسلمانانو څخه عزت او سرلوړي واخلي. عزت و سربلندی رو از کشور ما و از مسلمان ها بگیرن.